د خوست په ګلان کمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د داخلي بېځایه شویو او اړمنو په شان دي دوی هم په راغلو مرستو او د ملي دسترخوان په برنامه کې شامل شي. هغوی زیاتوي د نړیوالو بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو سره ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی او ځینې کورنۍ خو له سره په دې لږو مرستو کې هم نه دي شاملې. په 2014 کال کې چروشتي دي دا خلک نه تجارتینا کړی دي نه پونه ور کړی دي نه کډینا ور کړی دي میږ دا ځاخ چې کیما دوه میډیا تا کې چې میډیا دغه خلک چې پورا دا چې کیما دو سای کوما کو غنمه تفزیرونه دو میږ وزیرستان کډولی خو میږ داخلي به ځشوي وبالي چې داخلي به ځشوي وبالي پاغه نم کې دا د میږ دغه کډواله د کډواله سره د مرستو کو په صحیح طریقه دا وکړو. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذب د عملیاتو له کبله لکونه کورنۍ بېځایه شوې چې یوه برخه یې خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي خو لا هم په خوست کې د دوی خواوشا 8,000 کورنۍ پاتې دي. د وزیرستانیو کډوالو مشرانو وویل ځینې کورنۍ چې په تیر یو کال کې ګلان کمپ ته راکډې شوي دوی سره نقدي یا د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې. کوم مخکینی خلک چې روغلی دی یا اوسنی خلک روغلی دی په دا کې 240 بیخي داسې کارډ دي چې تقریبا یو نیم کلي پیره کېږي د 100 روپۍ کومک چا نه دی سره کړی. هغه غریبون ته بیمارون په کټینه پروته دي دوله 15,000 توزیع وشوله د یواري پینه واپکې 6,000 توزیع وشوه یواري پینه واپکې اخ څه کوي احمد زای صاحب دونه ورکوي لکه پاکې د دې مرسته نشته. په اولو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې وزیرستانیو کډوالو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې کېدې چې بیا وروسته دا مرستې نیمایي ته راکمې شوې. کډوال غوښتنه کوي چې دوی سره د دې تیر په شان میاشتنۍ مرستې بیا پیل شي. نیم کال میشت راشن راکوي نیم کال راشن دا میش نظابت کی راشن چې بیا کله دال نوي کله غیړی نوي. دا یوه خبره. دویمه خبره داس ده چې میژ کډوالو ته کوم د مؤسساتو نه خلک راځي د دو مشرانو سره د اول غونډه کوي چې دوی څه شی راوړي د مشرانو سره د شریکوي مشران مې د خلکو سره شریکوي. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي که څه هم د ملي دسترخوان برنامې په چوکاټ کې مرستې بېوزلو خلکو ته د پرمختیایي شوراګانو لخوا ورکول کیږي خو دوی به دا مسله اړوندو ادارو سره شریکه کړي تر څو د امکان په صورت کې وزیرستاني کډوال هم په دې برنامه کې شامل شي.